السلام علیکم ملګرو دا یو کې ټول روغ جوړ او د سنجیم پرتنی زه شهیدالله زاهد یم او دا د لینګویج کلاس 40مه ویډیو ده. راځو نن به څه کوو څه به وایو. نو په دې ویډیو کې موږ بحث کوو په nested if else باندې. nested if else څه شی دی؟ نو دا ما تاسو له دوه ویډیو وړاندې په دې باندې بحث کړی چې دا موږ سره کنډیشنې دي. څه شي دپاره استعمالیږي؟ مختلف حالات موږ ته په پروګرام کې ښایي. راځو سلیټ ته چې په سلیټ کې څه دي. ښه په دې رښتیم ویډیو کې موږ بحث کړو په اف ایلس باندې. په هغې باندې به پوه شوي یاستئ. دا د هغې فلو چارټ دی. ټیس کنډیشن ته راځي. دلته موږ سره کنډیشن ګوري. که چېرته ټرو شي نو باډي اف اف ته ځي، یعنې د باډي په اف باډي کې چې څه شی دي هغه موږ ته څه شی کوي؟ شو کوي. که چېرته فالس شي نو راسه راځي چېرته باډي اف ایلس ته راځي. د ایلس په باډي کې چې موږ سره څه دي هغه موږ ته شو کوي چې موږ پکې مثال حل کړی و. نور اګزامپل یې چې دلته په سلاید کې شته دا به تاسو له ګروپ ته جیک کړم او د هغې ځینې تاسو څنګه کوئ ډاونلوډ کوئ. راځو نن زموږ موضوع ده ملټیپل اف ایلس اف چې دا موږ سره کوم قسم کار کوي. دا موږ سره یو مجموعه ده د مختلفو کنډیشنو. څنګه؟ نو راځو دلته اول دا موږ سره یو کنډیشن ګوري. کنډیشن چې موږ سره ولیده که چېرته ټرو شي نو راځه نمدې بلاک 1 ته ځي. که چېرته دا فالس شي نو راځي بل اف ګوري. که چېرته دا ټرو شي بلاک 2 ته ځي. که چېرته دا هم څنګه چې فالس شي بل اف ته ځي. مختلف کنډیشن دي. که چېرته ټول موږ سره څنګه شي فالس شي نو اخیره کې راځي چېرته ایلس ته. په ایلس کې چې هر څه دي هماغه موږ ته شو کوي. نو دلته موږ سره اګزامپل هم دي خو راځو زه درته په یو بل اګزامپل باندې کار کوم. راځو راسن ډیپ سی پلس پلس ده او په خپل اګزامپل باندې کار کوو. لومړی سټرکچر اف سی لینګویج لیکو هش انکلود stdio.h. ها دا موږ سره چې سټرکچر اف سی لینګویج شلو. اوس راځو د هر څه نه لومړی موږ څه شی اخلو؟ یو دانه وایریبل اخلو. وایریبل ډیټا ټایپ به څه شی اساس خوښه ده؟ فلټ ورکوئ، کریکټر ورکوئ او که انټیجر ورکوئ. نور هم شته دی لکه ډبل شو. راځو زه ورته انټیجر ورکوم. انټیجر موږ سره څه شو؟ مارکس. دا موږ سره یو وایریبل شو. اوس به دلته ورته یو پرنټیف واخلم او دې کې ورته ولیکم چې enter your marks، یعنی خپل نمرې څنګه که داخلي که. سکانف به ورته اخلو. سکانف کې به ورته واخلو څه شی؟ اډرس اف پرسن ډي او دلته ورته ولیکو اډرس اف مارکس. ښه د دې پورې چې دی مونږ یو وایریبل واخیستلو، یو ورته میسیج شو کړلو یوزر دپاره، یو چې دی مونږ سکانف واخیستو تر څو مونږ په ډاینامیک ډول باندې د کیبورډ له لارې ډیټا څنګه کي واخلي. راځو دا پروګرام یو ځل ران کوو. هش انکلود stdio او موږ نه پاتې stdio.h. نو پروګرام صحیح شو. انټر یور مارکس زه ورته ورکوم 33. نو موږ ته څه شی نه شو کوي په دې خاطر چې موږ څه ورکړي دي. یو سلاش یې نه اخلو تر څو موږ ته سیکنډ لاین په نیو لاین کې وښایي. ښه راځو د دې نه وروسته ورته موږ یو کنډیشن ورکوو. کومه سي کنډیشن ورکوو؟ داسې کنډیشن به ورکوو اف که چېرته دا زمونږ مارکس چې دي دا څه شی شو؟ لوی او مساوي د 90 سره شو. یا راځو 15 اتیا لیکم. 15 اتیا سره شو. نو ته راشه د اف باډي ته او دلته ماته څه شی شو که پرنټیف. ګریډ ا معنا چې دا شخص په څوم ګریډ کې دی؟ په اول ګریډ کې دی. دا موږ سره یو کنډیشن شو. په دې باندې موږ مخکې کار کړی یوازې اف کنډیشن دی. که چېرته دا زموږ مارکس دا څنګه شو؟
دا لوی او مساوي د 15 اتیاو سره شو یا مثال 15 اتیا راغلی یا 15 اتیاو نه زیات شو نو دا موږ ته څه شوی ګریډ ای. راځو پروګرام رن کوو او زه دوی ته ورکوم څو 15 ما چې څه شی شو نه کړ یو ځل بیا پروګرام رن کوم او زه به دوی ته ورکوم 99 دا ماته څه شوی ګریډ ای. ښه اوس راځم دې ته یو بل کنډیشن زه هم ورکوم هغې ته به زه کومه کنډیشن ولیکم else if دا موږ سره اوس یو بل کنډیشن دی any کار د څه شي غوندې دی if کنډیشن غوندې دی. else if که چیرته زما دا مارکس لوی او مساوي د څو سره شو د 15 سره نو راشه بیا او ما ته ووایه چې څه شی printf او دلته ما ته ووایه چې ګریډ بی یعنې چې ستا ګریډ څه شی دی بی دی. اوس راځم زه پروګرام یو ځل بیا رن کوم او زه بل ته ورته ورکړم څو 15 به دې ته ورکړم نو ما ته وویل څه شی ګریډ بی. ځکه دا کنډیشن زموږ ټرو شو چې هر کله زموږ واویا موږ ورکړل نو د 15 نو چې دی واویا زیات دی نو د ایلس اف یعنې دویم کنډیشن باډي ته داخلیږي او موږ ته ګریډ بی څنګه کوي شو کوي. اوس راځم او زه دې ته یو بل دریم ایلس اف ورکوم. ایلس اف که چیرته زما دغه کوم کنډیشن چې دی یا دا کومې نمرې چې دی دا مارکس زما دا لوی او مساوي د څو سره شو د 15 سره شو نو ته بیا ما ته څه شی شو که د ایلس باډي ته راشه او دې کې ما ته څه شو که پرنټ ما ته شو که چې ګریډ سی معنا ما ته وایي چې ګریډ سی. ښه اوس راځو دا موږ سره دریم کنډیشن شو. یو بل کنډیشن به زه هم ورته ورکړم else if که چیرته زما دغه نمرې څنګه شو یعنې مارکس دا لوی او مساوي شو د څو سره د 55 سره 55 سره نو ته ما ته ووایې چې د ایلس باډي ته راشه ایلس اف باډي ته او ما ته پرنټ کا څه شی ګریډ سی دا بریکټ سی ما سنگل هغسې ملګرو زه به دا ډبل کړم اوس صحیح شو. دا موږ سره یو میسج شو اخر کې ورته ټرمینیټ ورکوم. نو اوس راځم ملګرو دلته زه چې هر قسم ښه ولې غلطي ده ایلس اف مارکس که چیرته ښه غلطي دلته شته ولې غلطي ده دغه مارکس چې دی دا موږ څه شی کړی ګوره دلته موږ ته وایي مارک واز ناټ ډیکلیئر ان دس سکوپ. دا ډېر مهم دی ملګرو چې موږ په دې شي باندې ځان باید پوه کړو چې موږ خپله غلطي باید خپله پیدا کړو. څنګه کولی شو چې دا غلطي موږ پیدا کړو نو داسې به کوئ. لومړی به تاسو راشئ دا سور لین چې دی دا موږ ته څوم دی 14 او دلته به راشئ 14 لین ته موږ ته څه ایرر یعنې غلطي ده مارک was not declared in this scope. دغه مارک چې دی نه دی ډیکلیر په دې سکوپ کې ولې ما خو راځه دلته ما دا ډیکلیر کړی دی صحیح دی دا خو مارکس ډیکلیر کړی دی دا خو مارکس نه دي که نه دا ته وګوره اخیره کې دا اس نه لري. نو سپیلنګ ډېر مهم دی ملګرو په پروګرامینګ کې سپیلنګ ډېر مهم دی. که چیرې دغه یو ټرمینیټور هم موږ ورنکړو دا پروګرام ګوره موږ سره څه شی دی ایرر راکوي. اوس یې څه شی لیکلی دی expected terminator یا semicolon before closing token. نو راځو دلته اوس ته پوه شو چې تا نه څه شی پاتې ټرمینیټور یا سیمیکالن پاتې دی. نو راځو دلته دې ته ټرمینیټور وکړم او اوس پروګرام وکړم نو انشاءالله غلطي به څه نه وي. انټر یور مارکس هر یو نمبر چې تاسو اوس ورکوئ نو تاسو زه ورته ورکوم څو 15 دی 50 او انټر کوم ګریډ سی. اوس تاسو دلته چې هر یو نمبر ورکوئ به تاسو خپل ګریډ ښیي. اوس راځو نو زه به دې نه یعنې دا د پانتون د ګریډ غوندې شو لکه پانتون د نمرې چې د 55 نه دي که چیرې د 55 نمرې تا ویوړې ته کامیاب یې په کریډټ سیستم کې خو که چیرې د 55 نه یو نمره هم کم وي ته څنګه یې په هغه سبجیکټ کې پاتې. اوس راځم ایلس ورکوم ایلس بیا نه ورکوم یوازې ایلس ورکوم او دلته به ورته باډي هم ورکو او که وایي چې باډي نه ورکو باډي نه ورکو په دې خاطر چې یو پرنټیف پکې مونږ لیکو نو باډي نه ورکو دلته ورته ولیکم څه شی پرنټیف
print if you are failed in the exam. ښه ته څه شوی پاتې شوی په دغه امتحان کې. اوس راځئ ملګرو دا داسې فکر وکړئ لکه ستاسو د امتحان نمرې چې هر قسم نمره چې تاسو ورکوئ. مثال یو کس نمرې وړي څو 9 هغې ته څه شوی معنا مبارک شه یا ستا ګریډ A دی کنګریچولیشن ورته لیکي او که نه لیکي خو راځو یعنې ګریډ A دی ستا. یو کس نمرې وړي 40 هغې ته به څه شوی you are failed in the exam دا به in this exam کومه. نورې نمرې ورکوم واویا نو دې ته څه شوی ګریډ B. نو دا اوس تاسو پورې اړه لري ملګرو. دا موږ څه شی دی یو پروګرام ساده پروګرام ولیکلو هر نمرې چې هغې ته داخل کړي هغه ته څه شوی چې ته کامیاب یې او یا پکې پاتې. نو موږ سره ګوره د 15 اتیاو نه چې نمرې پورته شي ګریډ A د 15 نه چې نمرې پورته شي یا 15 یا شي ګریډ B. اوس که چېرته دغه 15 دي ګورئ راځئ موږ دې ته اوس 15 نمرې ورکوو. مثال یو شاګرد دی هغې په امتحان کې څو نمرې وړي دي 15 نو دا ګوره موږ ته څه ګریډ C. خو تاسو اوس راشئ او دغه یو مساوي علامت یې نه لرې کوو او اوس زه ورته 15 ورکوم نو دا به اوس ماته څه شوی ګریډ C. ولې دلته موږ داسې لیکلی دی که چېرته دغه نمرې د 15 نه پورته شي او یا مساوي شي ګریډ C موږ ته څه شی که شو که. خو که چېرته دغه نمرې د 15 نه ښکته یا خپله 15 نو بیا موږ ته څه شو که بل ګریډ شو که. نو دلته ګوره موږ 2 دانې ګریډ C اخیستی دغه یو به څه کړو D کو ګریډ D. او اوس راځم پروګرام راکوم زه دې ته 15 ورکوم نو دا ماته څه وښایي ګریډ D. ګورئ دا ولې په دغه کنډیشن کې دغه 15 شامل نه دي خو که چېرته یې مساوي کړمه اوس پکې شامل دی. اوس بیا 15 ورکوم نو دا ماته څه وښایي ګریډ C. نو دا و ملګرو زموږ پروګرام په nested if else باندې چې څنګه کولی شو چې موږ مختلف کنډیشن یو پروګرام کې ورکو. نو انشاءالله په سی لنګویج کې که تاسو دغه زموږ کورس پرله پسې ډول باندې تعقیب کوئ او یو ویډیو پسې بله ویډیو وګورئ نو انشاءالله تاسو ډېر څه ترې نه لاسته راوړئ. او غواړم چې تاسو ته د سی لنګویج دغه څه اګزامپلې چې دي چې تاسو ته زیات استعمالیږي په ورځني ژوند کې د دې لپاره یو بیل پلیلیست جوړ کړم په یوټیوب چینل کې او د هیلو ورډ پروګرام نه نیولې تر هغه مډ لیول پروګرامونو پورې تاسو له پکې زه په زړه پورې پروګرامونه جوړ کړم ملګرو. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که چینل مو نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او هم ملګرو سره شیر کړئ. مننه ملګرو رب مو راته خوشحاله لره.